چا تپوس کړی ده چې یو سړی ده هغه پردی زنانه سره لاس میلاولی شي که نه. پردی زنانه نه مراد دا چې چا سره نکاح کیږي. فرض که د تره لور دې شوه، د ماما لور دې شوه، د ترور لور دې شوه، یا عام ښځې شوې خو چې چا سره د سړي نکاح کیږي د هغې سره لاس میلاولی شي که نه. زمونږ محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې یو سړی ده د هغه په سر کې د میخ لاړ شي، میخ او میخ چې سړي باندې په سر ټک وای نو څومره تکلیف ورته رسي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د دې لاس میلاولو چې کومه سزا ده نو هغه چې چاته په سر باندې میخ ټک وای د هغې نام زیاته سزا به ورته آخرت کې میلاویږي. لهذا سړی به د ښځې سره هغې ښځې سره چې نکاح یې ورسره کیږي نو هغې سره به لاس نه میلاووي. موږ ته شریعت مبارک دا طریقه ښودلې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې د تمام امت د پلار حیثیتو او مبارک پیغمبر علیه السلام خو لیکن پردو زنانو سره بې لاس نه میلاولو. بیعت به کولو چې ایمان باندې به راغی خلکو به بیعت کولو، اسلام به راوړو نو پیغمبر علیه السلام مبارک سره به خبرې وکړي او په خولې باندې به بیعت شو. لاس میلاول پردی سړی د نامحرمه ښځې سره چې هغې سره د هغه نکاح کیږي هغې سره میلاول دا شریعت مبارک بند کړي دي. هغه به لاس نه میلاوي. دا ترور زوی دی ده، دا ترور لور دی ده، د ماما لور دی ده، نو هغه چې راته ستړي مشي وایي بس په خولې تې نه بس په خیرالي اخله او ستړي مشي تې نه اخله. نور لاس میلاول دا حرام دي رونو.